د اوروج نخبگان اکاډمۍ داخلي ازموینه د 1405 کال د وری 15 نیټه د هرات ولایت د سلطان غیاث الدین غوري لیسې په انګړ کې د معارف ریاست د مسئولینو په حضور او د 280 ګډونوالو په ګډون ترسره شوه که کارهای فرهنگی اوروج با معارف یکی است و خودی هم همکاری‌های زیادی دارند. به نمایندگی از ریاست معارف جا داره که از تمام پرسنل با عزت کورس اوروج اظهار تشکر و قدردانی داشته باشم که در هر ماه، در هر هفته، در سال کتاب چاپ میکنن، مسابقات برگزار میکنن، جوانان بیشتر تشویق میکنن که راه صالح و راه خوب را انتخاب کنند. در دورترین نقاط ولسوالیار سعی میکنیم، در دورترین ولایات سعی میکنیم، از هرات این کورس اوروج تا سرپول، تا فرا، قور، بادغیس، نیمروز تا ولایت کابل، تمام ولایت ها سعی کنیم کورس اوروج ما و شما الحمدلله کارهای فرهنگی، کارهای تعلیمی جریان داره. د دې اکاډمۍ مسؤلین وایي چې دا ازموینه د 1405 کال په سرلي سمستر لپاره د زده کوونکو د جذب په موخه اخیستل شوې ده. د اوروج د نخبگان اکاډمۍ مدیر فایز تحصیلدار په دې اړه وویل مخکې له دې چې زده کوونکي اکاډمۍ ته جذب شي له هغوی څخه داخلي ازموینه اخیستل کیږي څو د هغوی علمي کچه او وړتیاوې وارزول شي. که ما امروز یک امتحان عمومی برای سمستر بهاری 1405 از محصلین اکادمی نخبگان اوروج داریم و این امتحان یک امتحان ورودی هست که قبل از اینکه ما اینجا محصلین جذب کنیم یک امتحان ورودی از همه میگیریم. بعد از اینکه امتحان گرفتیم و اونها را جذب این اکادمی میکنیم. د هغه په وینا د اکاډمۍ په 5 تعلیمي برخو کې فعالیت لري چې پکې انګلیسي، عربي، د وینا فن، کمپیوټر او ریاضي شامل دي او ترڅنګ د اسلامي فلسفي مضمون هم تدریس کیږي. همدارنګه هر تعلیمي سمستر په 4 میاشتو کې بشپړیږي. په همدې حال کې د اوروج څېړنیزې او خپرندوی ادارې مسؤل ثابت هروي څرګنده کړه د اوروج څېړنیزه او خپرندوی اداره شاوخوا 4 کاله کېږي چې فعالیت لري او 2 کاله کېږي چې د اوروج د نخبگان اکاډمۍ تاسیس شوې ده. زموږ موخه دا ده چې ځوانان په فکري او کلتوري برخو کې باخبره کړو او دا پروګرامونه د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې پلي کېږي. هغه زیاته کړه زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې په هیواد کې داسې ځوان نسل وروزو چې د اصیل افغاني او اسلامي کلتور درلودونکی وي. اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج از مدت 4 سال به این بر در افغانستان فعالیت میکنه و از او به بعد مدت 2 سال میشه که اکادمی علوم عصری نخبگان اوروج فعال نموده و فعالیت داره. هدف اصلی اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج است که برای نسل جوان معلومات بیشتری پیرامون مسائل فرهنگی و فکری ایجاد کنه، هم در ولایت هرات و هم ولایت همجوار ولایت هرات، تا که ما بتانیم با آینده‌های نزدیک یک نسل جوان با فرهنگ افغانی و همچنین با فکر افغانی در کشور خود داشته باشیم. له بلې خوا د ازموینې ګډونوالو هم د ازموینې له څرنګوالي څخه رضایت څرګند کړ او وی ویل چې د ازموینه پوښتنې د هغوی د وړتیاو سره سمې او مناسبې وي. ښه امتحان و، چارجوابه سوالونه ډېر و، نو په هغه سطح کې چې د امتحان ورکوي د هغه سطح سوالونه راوړي وه، نو نور دینی سوالونه هم پکې شوي 2 سواله. الحمدلله بسیار عالی بود و سوالات بسیار ساده و آسانی بود و در بخش فن بیان بود. الحمدلله با وجود که بنده در علوم عصری قدر آشنایی نداشتم و بازم الحمدلله خیلی یک امتحان عالی و بسیار لیاقت آمیز، الحمدلله بسیار یک امتحان با نظم و با نزاکتی بود. خدا را شکر، انشالله امیدوارم از یک همه شاگردا که انشالله در این امتحان موفق باشند و بتوانند در جامعه در آینده در این اکادمی انشالله فوق تخصص بتوانند که اینا محصلین باشند و تحصیل را اونا فرا بگیرند و بتوانند یک جامعه آینده روشنی داشته باشند و بسیار عالی، الحمدلله بسیار زیبا. هغوی د دې اکاډمۍ د انتخاب موخه رسمیتوب او معیاري نصاب لرل یاد کړل. په دې خاطر چې رسمي مرکز دی او 2 سطح لري، یو ابتدایي سطح ده چې 4 نیمې میاشتې دی او بلې چې دی پیشرفته سطح ده هغه هم 4 نیمې میاشتې دی چې معینه وخت لري او بل هم رایگانه دی د محصلینو دپاره ډېر ښه دی دا کورس، نو بل رسمی ده. اداره تحقیقاتی اوروج به خاطر انتخاب کردم که
تمرکز بسیار زیاد روی موضوعات فکری و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و بالخصوص ارزش‌های اسلامی بسیار زیاد داره. خودم در بخش ریاضی صفری ثبت نام کردم و اولویت از این داره که امتحان ورودی از ما میگیرم که ساعتمو به چه اندازه ما بتونیم از اون ساعت شروع کنیم و دوم هم یکی از چون استادان پوانتون و استادان دیگری در آموزشگاه عروج تدریس میکنن. اولی که چون خیلی یک نهاد رسمیه، خیلی تعریف‌ها و توصیف‌ها از این کورس شنیدیم، استادان مجرب و با تجربه داره و همین خاطر چون من در همین پروسه زبان انگلیسی ما تحصیل کنم و همین خاطر ما چون تعریف‌ها زیاد شنیدیم انتخاب کردم همین کورس عروج. امتحان ما بخش کامپیوتر بود و صرفاً هدف ما این است که ما از این اکادمی علمی عروج یک چیز یاد بگیریم و به خصوص به هموطنان عزیز خود ایر برسانیم و هدف ما خدمت کردن به جامعه است. د هیواد په کچه د دینی او عصري علومو د زده کړې د زیاتېدونکي اهمیت په پام کې نیولو سره د عروج څېړنیز او نشراتي ادارې د عروج د نخبګان اکاډمۍ په تاسیس سره هڅه کوي چې د ځوان نسل د علمي او فکري ودې لپاره زمینه برابره کړي. دغه اداره همدارنګه د بیلابیلو سیمینارونو د پوهنتونونو او تعلیمي مرکزونو لپاره د تشویقي پروګرامونو په ترسره کولو سره د ځوانانو د پوهاوي په لوړولو کې مهم رول لوبوي. نور احمد محمدي د عروج څېړنیزه او خپرندوی اداره د سلطان غیاث الدین غوري لیسه هرات ولایت.